السلام علیکم، جوړ په خیر تازه. زه یم عمران عادل او د یو نوي ویډیو سره. درنو هیوادوالو، زه همیشه چې کوم ځای ته چکر ته ځم نو خپل ملګرو دوستانو سره، نو نن بیا راغلی یم د جلال آباد ښار هغه مشهور ساحه چې ده، یعنې درونټه چې ورته وایي. دا د کابل جلال آباد عمومي لاره ده او همدې ځای نه دې تونل نه اخوا ته بیا جلال آباد له خیر سره شروع کېږي، یعنې د جلال آباد ښار سټارټ کېږي دې ځای نه. نو نن مو وغوښته، زه یم، زما دوه ملګري دي چې همیشه را سره په سفر کې اوسېږي، نو غوښتلم چې لاړ شو چکر ته یو نوي ځای ته. نو د انجینر صاحب خالد په ذهن کې راوګرځېد چې راځه د درونټې تونل د پاسه چې دا کوم غر دی دې ته به وخېږو. مې راځه چې څو خو راغلو دلته، اوس هغوی ما نه مخکې تللي دي، انجینر صاحب خالد دی او امید جان دی را سره. نو دوی ما نه مخکې لاړل، پاس غره ته وختل. نو زه هم اوس هغې پسې ځم، روان یم. نو تاسو دا د درونټې دا اوبه وګورئ، ماشاءالله. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، ویډیو نه سکیپ کوم، همداسې تر اخره پورې را سره وګورئ چې کوم ځای پورې رسېږي، کوم ځای پورې وس رسېږي، وس او توان اوسېږي چې هلته ورسېږي. واده که داسې لاره ده، یا الله خیر، واده که دا اوبه به را جیب ته واچوو. سلامونه او نیکې هیلې، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. زه یم عمران عادل او نن تاسو ته داسې یو ځای ښیم په جلال آباد کې، ډېر ښایسته ویو او لږ به ایکسپلور کړو. یا الله خیر، یا الله خیر، دا اوبه به راوالو، اوبه م راواخیستو. اوس به مونږ چېرته خېږو، همدغسې دی لاره ده چې مونږ چېرته ځو. زه یم، انجینر صاحب خالد دی او امید جان دی را سره. نو ویډیو دې تر اخره پورې وګورئ، سکیپ کوم یې نه، بس دغه لاره باندې روان یم. ښایسته ځای دی ماشاءالله. کوم ځای دی دا؟ درونټه، درونټې تونل. ماشاءالله، وطن ګل ګلزار. راځه ویل دلته به خېږو چې په کومه لاره وخېږو. اوس بچه به کدام راه آمدی تو؟ یک قسم یا یک قسم؟ خدر علمزا و مردم به کدام راه رفته؟ دا نور خلک په کومه لاره تلي؟ خو بیا صحیح ده، ځئ که نه؟ یا الله خیر. ماشاءالله ماشاءالله. ما لایف ولاګ جوړوم، اوس دومره محنت کول پکار دی. نو ستړی نه شوې؟ زه خو ستړی شوم، راځه چې ویو در باندې وګورم. خالده پام کوه. نور پاس ځو. څنګه چل کوو؟ یا همدومره م دوست زورو.
هغه دی ډیم. دغلته نه کښېنئ، دغلته کښېنه مالکه، دلته به کښېنې ځه. ها بالاخره روان شو، لږ پاس لاړو، لاندې منظر مو کته. اوس لږ پاس ځو، کوم ځای پورې تللی شو، لاره نشته ورته، دغسې سیده لاره ده. ګورې هغه ځای کې تنګ ځای، هلته تنګ ځای دی، نو هغلته نه پوهېږم سره په مخکې لاړ شو. بس بېرته راښکته شو. خدای خو شکر وباسي، ځکه چې لاره ډېره خرابه وه، نه شو جګېدی. دا به بیا راشو. نه اصلا مونږ لاره غلطه کړه، ښه ښاره ده. مونږ لاره غلطه کړه چې هغه خلک نه پوهېږم په کومه لاره ختلي وو. نو پښېمان شو، پښېمان نه شو، خو لاره نشته. لاره چې لاره یې جګېدل اسان دی، خو لاره داسې خطرناکه وه، نو خطر هم په ځان قبول نه کوي. اول ځان دی بیا جهان دی. څنګه لاره وروره؟ والا که دا شی خو زه په بلاک کې یاد شوم. او وروره تا زه مشهور کوم، ټکر به شي وروره. بیا به در پسې ولاړ یو او سلفي به در سره وباسو. بلې راورسېدو، بېرته راښکته شو.